زلمی خلیلزاد د تورخم په کړکېچ کې د اسلامي امارت له اړخه ځان ښکیل کړ او وایي اسلامي امارت ولې باید سرحدي تاسیسات جوړ نه کړي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. زلمی خلیلزاد د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اسلامي امارت لخوا د سرحدي پوستو له جوړولو ملاتړ کړی دی. نوموړي د دوبنۍ دوشنبې پر ورځ د کاپ پر شلمه په خپل ایکس د اسلامي امارت او پاکستاني پولیساتو ترمنځ وروستیو نښتو ته په اشارې ډیره کړې چې ولې باید اسلامي امارت دا ډول تاسیسات ونه لري. خلیلزاد لیکلي دي روانې نښتې له دې امله دي چې پاکستان غواړي د یوې نوې پوستې د جوړولو او د اسلامي امارت لخوا د شته پوستې د پیاوړتیا مخنیوي وکړي. هغه د اسلامي امارت له هڅو په ملاتړ سره څرګنده کړې ده پاکستان په خپل اړخ کې امنیتي پوستې لري، ولې باید افغانان په خپل هیواد کې داسې پوستې ونه لري. ورته مهال پاکستاني امنیتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې اسلامي امارت د دوبنۍ دوشنبې پر ورځ د یوې پوستې د جوړولو کار له سره پیل کړ او ډیروي چې دا اقدام د وړمې ورځ اوربند د هوکړې پر خلاف ترسره کیږي. وړمه ورځ په تورخم کې ځایي سرچینو رسنیو ته ویلي و چې د کرښې دواړو خواو ولسونو او سوداګرو استازو ترمنځ د جرګې لومړۍ غونډه پای ته ورسېده او د مارچ تر 11 پر اوربند هوکړه شوې ده. دغه جرګې پریکړه کړې تر هغه چې پر ډیورن کرښه د تاسیساتو شخړه هواره نشي تورخم دروازه به تړلې پاتې وي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.